یو نوی نظم یې لیکلی دی باچا خبره واوره دا زما د وطن حال دی هر پښتون د و غلام دی د دغې نظمونو نه پس دی بل نظم ما لیکلی دی چې هغه مې په بل ټاپک لیکلی دی عنوان یې دی کاغذونه مې پکار دي کاغذونو نه مراد مې پیسې دي یعنی پیسې په ژوند کې څومره اهمیت لري دغه څومره ناس خلک دي دغه کړنې او د دغې کړاوونو نه به تېرېږي او ستاسې ټولو تصویر ما د لفظونو په شکل جوړ کړی خدای دې وکړي چې ستاسې خوښ شي د نظم عنوان دی کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي ژوند یو حشر دی هجوم دی محبت پکې شته کوم دی په دې دومره بېروبار کې انسانیت بېللی نوم دی څوک بېدره څوک بېکوره د غربت په خوب بیده دي د یو وخت رزق لپاره په فوټپات د ښار پراته دي د خپل ځان دننه هر چا خپل خواهش دی دفن کړی په ریښې ریښې څادرې مړ ارمان ته کفن کړی زلمیتوب برباندې کېږي مینتوب برباندې کېږي ناممکن څیز را پیدا کړي سړیتوب برباندې کېږي دې درمان د ماتو زړونو د زخمونو پرهرونو لا دمه تر دې دمه د دنیا د ارمانونو ذمهوارو ذمهوار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي شرافت پرې خلک اخلي انسانیت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شملې به ورپه سر کي خان صاحب پیر صاحب او حاجي صاحب دا نومونه به هم ورکي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به په امسا کړي دا اتو کالو ماشومه به خپل ځان ته به نکاح کړي کاغذونه مې پکار دي انسانیت پرې خلک اخلي شرافت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شملې به ورپه سر کي خان صاحب پیر صاحب او حاجي صاحب دا نومونه به هم ورکي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به په امسا کړي د اتو کالو ماشومه به خپل ځان ته په نکاح کړي څوک ویده په لوړ محل کې په چا چت د کوټې ساسي د یو څو غټانو منځ کې د آدم لور ورته ناسي تنګ له ژوند چې هر انسان دی لالهان د پریشان دی په همدغه کاغذونو د اټمي جنګ هم روان دی څوک په لوږه څوک نهار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضلالت دی رور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضلالت دی رور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی غربت دومره سریام شو چا ګردي او بل ته ورکړې په خپل کور کې تیاره کړه چا ډیوي او بل ته ورکړې څوک سحر مکتب ته لاړ شي څوک سحر بوجۍ راواخلي په کوڅو کې کباړ ګوري ژوند د درد سلګۍ راواخلي دا چې ما او تا ژړېږو دا چې ما او تا ختمېږو دا چې ما او تا ځورېږو د دې شا چې د چا لاس دی دا چې ما او تا ختمېږو دا مو خوښ د کام بادار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي درانه خلک پرې سپکېږي او سپک خلک پرې درنېږي ټول جهان د دې غلام دی خپل پردي پرې راخپلېږي توازن د دنیا نشته تله یو خواته درانه د امیران په موضوع سر دي د غریب چپه بیړه ده التجا مې دراوړې التجا مې دراوړې ای زما پروردګاره د عثمان غني دنیا را د یو څو ورځو دپاره چې دنیا پرې رنګ او زنګ کړم کشکول ما د هر ملنګ کم څوک په لوږه لیدی نه شم دې احساس په ژوند کې تنګ کړم که د کلي که د ښار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي ډېره زیاته